Dr. Yazanur, advisor on health to Chief Minister خيبر پښتونخوا. دا کمپاین چې کوم دی 2 فیزز کې تقسیم دی. پہلا مرحلہ دا هغه 8 جنوری نه تو 14 جنوری پورې دی او صوبے کې تمام اضلاع کې وکیږي سوائے د لکی مروت جنوبی وزیرستان اپر او جنوبی وزیرستان لور او د ماشومانو د لپاره چې کوم هدف مونږ یې دی چې دا دانا ماشومان به 35 کې هغه 74 لاکھ ماشومان دي او پولیو ټیمونه چې کوم تشکیل شوی دي هغه تقریبا 31000 دي او سیکیورټي هم 50000 کسان به دې سره ډیوټي کوي. په فیز 2 کې بعد چې کم دینو د 15 نه تر 22 پورې سٹارټ کیږي او پاره کې بلکی مروت ساوث وزیرستان اپر او ساوث وزیرستان لور شامل ګوره جی زموږ صوبه ورکوټه دا د کې ریسورسز هم کمې وي او دویمه دا خبره ده چې کم د پولیو ورکران وینو دا اغي سیفټي دا زموږ د پاره ډیر لازمي وي نو د دې د پاره موږ دا کمپاین چې کم دینو دا په دوه حصو کې کوو سو دیٹ یو کستم چې کم دینو بغیر سکیورټي لاړ نشي او ټولو سره چې کم دینو سکیور انوایرنمنت کې دی لاړ شي ګوره جی په 2022 کې چې کم دینو موږ سره تقریبا 20 کې سره غلیو په 2023 کې سلور کې سره غل او ان شاء الله زموږ امید هم دی او د دې لپاره چې کم سټریټیجیز جوړ شوي دي چې اګریسیو کمپاینز وشي او یو ماشوم هم پاتې نشي ریفیوزل فیملیز چې کوم انکاري والدین دي هغه کم نه کم شي او چې کوم میسټ ماشومان دي یعنی چې هغه چرته تلی وي چې کله راشي نو هغه ته الته وشي په بارډر باندې چې کوم ماشومان راځي نو هغه ته په هغه ځای کې ویکسینیشن وشي او د ای آی په ذریعہ باندې د ماشومان ایمونټي چې کم دي نو هغه په د نورو بیماریانو خلاف هم چې کم دي نو هغه دا ټول سټریټیجیز دي او موږ د دې نه ډیر هوپفل یو چې په کال 2024 کې بچ کم دی کنه نو دا کیسز ختم شي او ان شاء الله د ملک او پاکستان او خیبر پښتونخوا خصوصي تور باندې بدا پولیو نه فری شي.